السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست دوستانو الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جام وطن ولرئ زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده کله چې موږ غواړو په خپل اتاق کې ایر کنډیشن نصب او انسټال کړو نو موږ څنګه کولی شو د خپل اتاق لپاره ایر کنډیشن انتخاب کړو چې زموږ اتاق څو ټنه ایر کنډیشن ته ضرورت لري د هر څه د مخه دوستانو اول به تاسې د خپل اتاق ټوټل سکویر فټ معلوم کړئ د هغې نه وروسته دوستانو تاسې به ورته بیا ایر کنډیشن هغه سلیکټ او انتخاب کړئ مثلا دوستانو اول راځو زمونږ د اتاق هغه سکویر فټ چې دی د یو نه تر 120 سکویر فټه پورې دی مطلب د یو نه تر 120 فوټو پورې دی نو موږ کولی شو دوستانو د خپل اتاق لپاره یو ټن ای سی چې دی هغه نصب او انسټال کړو او دویم دوستانو کله چې زمونږ د اتاق سکویر فټ چې هغه دوستانو د 1.5 نه تر 190 پورې سکویر فټه پورې نو موږ کولی شو دوستانو د خپل اتاق لپاره هغه 1.5 ټن ای سی چې کوم دی دوستانو هغه نصب او انسټال او کله چې دوستانو دریم راځو زموږ د اتاق هغه سکویر فټ چې دوستانو ټوټل فوټ چې هغه د 200 نه تر 300 سکویر فټه پورې نو موږ دوستانو کولی شو په خپل اتاق کې 2 ټنه ای سی چې ده هغه نصب او انسټال کړو او د دې څخه ګټه او فایده والو دوستانو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې اول تاسې د خپل اتاق چې دی هغه سکویر فټ معلوم کړئ او د هغې نه وروسته دوستانو تاسې ورته ای سی چې دی هغه انتخاب کړئ چې هغه یو ټن ای سی ته ضرورت لري که 1.5 ته ضرورت لري که 2 ته ضرورت لري نو دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې جوړ کړئ نو زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ د توجه نه مو یو جهان مننه السلام علیکم